سلامونه او احترامات په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نو آیا ګورئ تاسو په دې سکرین کې چې څه رقم تاسو ته زه دغه فوټوز ښیم د پکچر ښیم، تاسو هم غواړئ چې په دغه طریقې سره انځورونه دغسې تصویران جوړ کړئ. نو تاسو د سکرین کې وګورئ ملګرو، دغسې چې کوم انځورونه وي په دغسې سټایل کې تاسو پې شاعري لیکل غواړئ، تاسو پې هر څه لیکل غواړئ، همدغې طریقې سره به تاسو په خپل موبایل کې په خپله جوړولی شئ. نو دلته تاسو وګورئ په اول سر کې تاسو ته زه دغه فوټوز ښیم، په همدغه ډول سره فوټوز به تاسو په خپله هم په موبایل کې ایډیټ کولی شئ او جوړولی شئ. ډېره اسانه طریقه ده. مکمل موږ سره اوسئ په دغه ویډیو کې تاسو ته ټول پروسس ښیم چې تاسو به هم په خپل موبایل کې دغسې ښایسته پویټري فوټو جوړولی شئ. نو موږ سره په دې ویډیو کې اوسئ. زه یم رحمان الله ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل څخه. نو دې لپاره ملګرو موږ ته مهم ده پکسل لیب اپلیکیشن. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ما خلاص کړلو دغه پکسل لیب په اړه باندې ما مخکې ویډیوګانې جوړې کړې وې. دا ډېر زبردست اپلیکیشن ده د فوټو ایډیټینګ لپاره. نو دلته ګورئ ملګرو ټول ناول به تاسو دې ته فوټوز راواخلئ، یعنې پلس باندې به اوکې وکئ او دې دپاره به کوم فوټو کوم پکچر چې تاسو غواړئ چې جوړ کړئ، کوم تصویر، او هغه به خپلې ګیلرۍ نه سلیکټ کړئ. لکه څنګه چې زه یو سلیکټ کوم. مکمل پروسس درته ښیم. زه زر دغه ایډیټینګ کوم. کوشش وکړئ په غور سره وګورئ چې تاسو هم پوه شئ چې څنګه کولی شئ تاسو په همدې طریقې سره په یو انځور باندې شاعري لیکلی شئ او هر څه چې تاسو زړه وي هغه لیکلی شئ. نو که چېرته تاسو نوي یئ زموږ په دې چینل کې او سبسکرایب کړی مو نه وي نو حتما یې سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې بیل آیکن او نوټیفیکیشن آن کړئ. ګورئ ملګرو انځور مې راواخیستلو، دغلته ما یو تصویر راواخیستلو. زه غواړم چې دا په سکویر سایز کې، یعنې هایټ او ویټ یې یو رقم ده، دې اندازه کې زه دا انځور دغه فوټو جوړول غواړم، ایډیټ کوم. دا مې دلته سلیکټ کړلو. تاسو کوم تصویر وي هغه په مختلف سایز کې هم جوړولی شئ. ښه لکه هایټ یې زیات وي، لینت یې ویټ یې کم وي یا ویټ یې زیات وي، چې هر رقم وي تاسو کولی شئ. خو ما سکویر یعنې مربع شکل کې چې څومره جګوالی ده هغومره سور ده، په داسې اندازه کې دغه تصویر زه جوړوم. دلته ګورئ دغه کلر تاسو ورته په همدې طریقې سره چینج کولی شئ. په ایډیټینګ کې ګورئ ملګرو چې دلته تاسو هم همدغه طریقې سره کولی شئ. نو دلته ګورئ د تصویر ته زه یو بارډر غوندې کور ورکوم. دې سره هم زموږ چې دغه تصویر ایډیټ کوو ډېر زبردست راځي. ګورئ ورته کلر دغه تصویر چې کوم ده دا به لږ دغې طریقې سره چې لږ بلیک شي که نه، نو بیا دې باندې دا لیکل لږ ښه ښکارېږي. یعنې کومه شاعري تاسو لیکل غواړئ، هر څه چې غواړئ هغه ډېر ښه راځي. ګورئ ورته دغه کوم کارنر کونجونه چې کوم دي دا مې ورته دې طریقې سره کړل چې څنګه زه کومه ایډیټینګ همدغې طریقې سره تاسو هم په اسانۍ سره ایډیټ کولی شئ خپل فوټو په پکسل لیب اپلیکیشن کې. دا په دې ځای کې سلیکټ شو، دا به زه لاک کړم. دس شو. اوس غواړم دې باندې زه یو شعر ولیکم، یو د پښتو شعر لیکل غواړم. نو ټکس ته ځم، ټکس مې راواخیستلو او دلته زه یو شعر لیکل غواړم. په دغه تصویر باندې یو شعر لیکل غواړم. نو شعر خو ماته یاد نه ده، شاعر نه یم. که چېرته تاسو ته شعرونه یاد وي نو خپله یې هم لیکلی شئ، یا هم کولی شئ چې نور ځایونه کاپي کړئ، ګوګل کې سرچ کړئ، یا هم زه سمپلي دغلته یو بل فوټو ده دې نه دغه شعر دلته لیکل غواړم. یعنې دغه شعر زه په هغه اوس مې چې کوم تصویر راواخیستو په هغې باندې دا لیکل غواړم. نو هلته مې وکتلو او دغه شعر زه اوس دلته زر لیکم. نو تاسو ته مې ویل ملګرو تاسو په تصویر باندې هر څه لیکل غواړئ هغه ستاسو خوښه ده. کولی شئ شعرونه په ګوګل سرچ کې هم پیدا کړئ، پښتو پویټري سرچ کړئ، تاسو ته شعرونه راځي، هغه ځینې سمپلي کاپي کړئ او دلته ټکس ته راشئ، دلته یې پیسټ کړئ. کله مې چې پیسټ کړو بیا دغه کوم لیکل دي دې ته دغه فونټونه سټایلونه څنګه بدلیږي او ښایسته ډیزاین کې څنګه موږ برابرولی شو. د دې لپاره ملګرو چې کله تاسو دا لیکل غواړئ نو ګوګل سرچ کې د په ان جي فایلونه پیدا کېږي. ګورئ ښه مثال دغه ما دلته ولیکلو دا شعر که نه، دلته مې پرېښوستلو، دې ته زه لږ کلر چینج کوم، همداسې بیکګراونډ او هر څه ورته برابروم. دلته راځم د دې به لږ ایډیټینګ وکړم د دې لیکلو چې لږ نور هم ښایسته شي. نو کلر به ورته برابر کړم چې کوم کلر ستاسو په زړه وي دلته کلر سلیکټ کولی شئ. دا هر څه په پکسل لیب کې کېږي په اسانۍ سره. لکه څنګه چې تاسو ګورئ زه هم ایډیټینګ کوم اوس په پکسل لیب اپلیکیشن کې، ښه کوم بل اپ نه ده. نو کلر مې ورته سلیکټ کړلو.
کلر نه دلته ورته نور ایډیټینګ کومه ګورئ دغه فونټ ملګرو که چیرته تاسو سره پکسل لیب کې دغه فونټونه نه وي پکسل لیب چې کله تاسو انسټال کړئ په دې کې خپل د پښتو چې کوم فونټ سټایل دی هغه ډېر کم وي نو که چیرته تاسو سره ګورئ ما نور پکې انسټال کړي دي ما نور پکې اضافه کړي دي که چیرته تاسو سره نه وي او اضافه کول غواړئ نو دې ویډیو په ډسکرپشن کې یا پاس سر کې آی بټن کې لینک ګورئ هلته هم ویډیو شته دا چې ما تاسو طریقه ښودلې وه چې پکسل لیب کې څنګه د پښتو یا د انګلیش نور فونټونه ښکلي سټایلش کې ګورئ په سټایل کې نور فونټونه څنګه انسټال کوي په پکسل لیب کې څنګه پکې اضافه کولی شي نو هغه ویډیو ګورئ هغې کې مکمل طریقه ما تاسو ته ښودلې وه چې په پکسل لیب کې په هغې طریقې سره تاسو د پښتو لیکل یا د انګلیش لیکل یا د اردو لیکل چې هر یو وي د هغې سټایلونه یعنې د فونټ چې کوم نوي سټایلونه دي هغه تاسو په پکسل لیب کې انسټالولی شئ په خپل اپلیکیشن کې اضافه کولی شئ او بیا دغه هلته نه استفاده کولی شئ دلته تاسو ورته د لیکلو سټایل بدلولی شئ نو دا چې اول کله تاسو پکسل لیب انسټال کړئ په هغې کې نه وي بیا وروسته تاسو پکې اضافه کوئ دغه فونټونه نور فونټونه یعنی نور تاسو چې په زړه کوم فونټونه وي هغه بیا تاسو اضافه کولی شئ نو ویډیو کې مکمل پروسس ما تاسو ته ښودلی وه هغه وګورئ او نور فونټونه تاسو په پکسل لیب کې اضافه کوئ ځکه چې په دغسې تصویرانو جوړولو کې تاسو ته په کار راځي نو دلته ګورئ کلر مې ورته چینج کوم ملګرو که تاسو غواړئ د یو خاص ورډز یعنې د یو خاص لیکل کلر چینج کړئ هغه هم تاسو په دې طریقې سره چینج کولی شئ لکه څنګه چې ما تاسو ګورئ ورته زیړ رنګ کې کړو نیم نو دې سره دا لیکل ښایسته ښکارېږي نو دا لیکل هم وشو دې نه لاندې دې ته یو بل هغه ورکومه چې لږ ښایسته ښکاره شي ملګرو دغه شیونه ګورئ ملګرو دا به ټول تاسو ګوګل نه دا ګورئ ما ګوګل نه ډاونلوډ کړي ښه ګوګل کې سرچ کوئ پی ان جی آیکن یعنی پی ان جی آیکن یا اراو هر څه تاسو سرچ کوئ تاسو ته دغسې شیونه راځي په پی ان جي کې چې بیکګراونډ نه لري هغه به تاسو ډاونلوډ کوئ چې کله هم ډاونلوډ کړو نو دغلته بیا تاسو راغیستلی شئ دا مې ورته ورکړو یو لوګو ما جوړه کړې ده نو دغه لوګو هم دې سره زه اضافه کوم دلته ګورئ دغه لوګو دلته ما اضافه کړله دا مې لوګو جوړه کړې ده نو که چېرته تاسو لوګو جوړول غواړئ په پکسل لیب کې نو د هغې په اړه ما ویډیو جوړه کړې وه د ویډیو په سر کې آی بټن کې لینک ګورئ هغې کې هم شته ده او د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته ده چې څنګه کولی شئ په دغې طریقې سره لوګو جوړه کړئ لوګو ډېر مهم دی ملګرو هر ځای کې موږ تاسو ته په کار راځي نو دغه تصویر ګورئ ما پکې لوګو هم ولګوله او دا مې ایډیټ هم کړلو او اوس تاسو وګورئ چې سره کم دا ښکارېږي دا به زه سیف کم های کوالټي الټرا یعنې ټول نه لاندې ګورئ الټرا سایز کې به دا تاسو سیف کوئ چې بیخي صفا راشي نو ګورئ دلته ځم ګلري کې او دغه فوټو تاسو ته ښیم چې په کومې طریقې سره راغلو جوړ شو دا وګورئ ملګرو ښه نو دغه مکمل پروسس و که چیرې مې ویډیو خوښ وي حتما یې لایک کړئ خپل ملګرو ته شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې خدای پامان